ستا د پیغوره باید ځان وساتو له دغه وره باید ځان وساتو نو ځان وروره خلکو څه درکړله نو ځان وروره باید ځان وساتو او همداسې تا ته پر سجدو ښیو موږ نسکوره باید ځان وساتو زخمه ایوب علیه السلام در یاد کا زخمه له شوره باید ځان وساتو خلک د غم موږ به خوښي درکوو د چا لپاره باید ځان وساتو او معصومه پټ نه سي د چا ناموس ته معصومه ګوره باید ځان وساتو د سکون رادیو درنو اوریدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیاس او د سیاحت په کالي کې پنغښتې وي شاعرانه بنډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې د تل په څېر ټکور ظاهري حاضر شوی تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند درته خبرې اترې کوو نن مو درته خپرونه کې احسان الله ذهین صاحب میلمه کړی دی د ده به شعرونه او ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو ذهین صاحب په سلام مو هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم مننه ټکور صاحب ژوندی اوسې سلامونه ته علیکم السلام وایم هیله ده ښه به ډېره مننه ذهین صاحب په لومړي سر کې که دا راته ووایه ذهین څوک دی او چېرته زېږېدلی دی ټکور صاحب مننه زه د هلمند ولایت یم په اصل کې همدلته هلمند ولایت کې زېږېدلی یم او اصلي نوم مې احسان الله دی ډېره مننه ذهین صاحب وایي څومره زده کړې مو کړې دي ټکور صاحب زده کړې مې د پوهنتون تر کچې رسولي دي اوس فعلا پوهنتون کې بوخت یم او لا مې هم ادامه ورکړې عصري زده کړې دیني زده کړې مو کړې که دیني زده کړې مې هم کړې دي اوکې تر یوه حده مو کړې دي ډېره مننه ولې مو شعر شاعري ته مخه کړله څه لامل یې ټکور صاحب له شعر او شاعري سره مې په اصل کې له ماشومتوبه علاقه وه د هغه علاقې دې ته وهڅولم تر څو شعر او شاعري شروع کړم ډېره مننه راځه ذهینه ستا به یو شعر واوره بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو مننه ټکور صاحب په ماته ژبه چې ټپې کوي دا څوک دی په ماته ژبه چې ټپې کوي دا څوک دی په محفل کې یار پسې شعرې کوي دا څوک دی او زما پاند له خدای سره تعلق لري که څنګه زما پاند له خدای سره تعلق لري که څنګه د مینې تر عنوان لاندې کیسې کوي دا څوک دی او بیت پکښې دی جنت خو د تسبو دانو کې نه دی پروت زاهده جنت خو د تسبو دانو کې نه دی پروت زاهده جنت ته چې د مب ترتګ دعوې کوي دا څوک دی او لسری ګریوانې د بیلتون انګیزه راغله لسری ګریوانې د بیلتون انګیزه راغله تنها چې پر رباب باندې نغمې کوي دا څوک دی او ذهینه تا ویل واده خلاف منافق دی چې یار په ورځ کې لس ځلې وعدې کوي دا څوک دی ذهینه تا ویل واده خلاف منافق دی چې یار په ورځ کې لس ځلې وعدې کوي دا څوک دی ډېر خوندور بلا خوندور ذهین صاحب که څوک وغواړي له ځان شاعر جوړ کړي یو شعر ولیکي هغه باید کوم معیار پام کې ولري مننه ټکور صاحب د ښه شعر لیکلو لپاره هر شاعر ځان ته جلا طریقه لري خو په اصل کې که یو شاعر غواړي ښه شعر ولیکي نو هغه باید له ښو شاعرانو سره کښېني ښه شعر مطالعه کړي او دغه ډول پر شعر باندې خواري وکړي ډېره مننه ذهین صاحب د شعر کومه بڼه مو خوښېږي که لیدونکو ته ووایاست دغه شعر خو داسې معلومېږي چې عشق مو ډېر پکې راغلی بله عشقي بڼه مې خوښېږي او تر ډېره حده عشقي شعر لیکم عشقي شعر څومره شعرونه به مو لیکلي دي دا درته معلوم دی که یا شاوخوا 450 شعرونه مو ټکور صاحب لیکلي دي 450 غزله شعرونه د شعر په کوم فورم کې کار کوي غزل نظم نثر او تر اوسه خو مو د شعر په غزل برخه کې کار کړی دی لا هم کوشش کوو چې په نورو برخو کې هم کار وکړو د غزل تر څنګ غزل ته هم کار کوي څومره غزلونه به مو لیکلي تا ویل 400 450 شاوخوا داسې نو څنګه دی کتاب چاپ ناچاپ کتاب لري یا نه چاپ کړی کتاب خو لا نه لرم ټکور صاحب او اراده یې هم نه لرم اوس کله چې موقع برابره سوه بیا به کتاب هم چاپ کړو سمه ده خیره وایي هیلې مړاوي ارمان قتل زه نیمګړی زړه غم د سپي زوی مې په غېږ کې لکه مړی غټې سترګې سپین مخونه دوژخونه له دنیا نه یې ازار د ټولو وړی دیدنونه په دینارو دي صاحبه یم د ټولې سپ مخه پورولی ډېر او واه سپوږمۍ ته یې پلو د مخه بیل کړ
الهام فکر په شغلو پسې تړلی. ډېر راځه زهین صاحب مسلسل څو غزل درنه اورو بیا به وروسته. ټکور صاحب زړه ته مې راغی مګر خواته مې نږدې رانغلی، مسافر یار راته یو ځل تر دروازې رانغلی. زړه ته مې راغی مګر خواته مې نږدې رانغی، مسافر یار راته یو ځل تر دروازې رانغی. او زړه ته مې ولوېده چې نن به دې په خوب وینمه، دومره خوشحاله وم چې خوب تر نیمې شپې رانغلی. زړه ته مې ولوېده چې نن به دې په خوب وینمه، دومره خوشحاله وم چې خوب تر نیمې شپې رانغلی. او تا خو زه وبخښلم خو زه ګنهګار دومره وم چې ستا بنده راته الله تر جنازې رانغلی. د یار بیلتون نه پس مې ذهن داسې مات سو، د یار بیلتون نه پس مې ذهن داسې مات سو چې بې له یاره مې بل یار تر حافظې رانغلی. او ذهن وعده د ماښام کړې وه مګر خدایه ماښام خو راغلی خو ذهن لا همدلې رانغلی. ډېر ښه مننه. ټکور صاحب هر څه مې هېر کړله او هر څه مې تر شا پرېښوده، هر څه مې هېر کړله او هر څه مې تر شا پرېښوده، په دې دوه مخې دنیاګۍ کې مې وفا پرېښوده. د یار په فکر کې مې ځان را څخه داسې هېر سو، یار ته دعا کوم خو ځان ته مې دعا پرېښوده. د یار په فکر کې مې ځان را څخه داسې هېر دی، یار ته دعا کوم خو ځان ته مې دعا پرېښوده. د دغه ملک په پرمختګ کې بیا هېڅ سوال هم نسته، که چیرې خپله لور مکتب لره ملا پرېښوده. د دغه ملک په پرمختګ کې خو بیا سوال هم نسته، که چیرې خپله لور مکتب لره ملا پرېښوده. نن مې د خدای سره خبرو کې سودا سمه وه، نن مې د خدای سره خبرو کې سودا سمه وه، نن مې د یار بدل کې هر رنګ ګناه پرېښوده. نن مې د خدای سره خبرو کې سودا سمه وه، نن مې د یار بدل کې هر رنګ ګناه پرېښوده. اکثرو خلکو د اوږده ژوند تقاضا درلوده، اکثرو خلکو زندگی هسې وړیا پرېښوده. اکثرو خلکو د اوږده ژوند تقاضا درلوده، اکثرو خلکو زندگی هسې وړیا پرېښوده. ذهن د ښکلو ستایل اوس هم ښه په مینه کوي، ذهن د ښکلو سره مینه په رښتیا پرېښوده. ټکور صاحب له ژونده سره ظلم په وار وار کولی نسم، له دې وروسته هیڅ چاته انتظار کولی نسم. الله له ژونده سره ظلم په وار وار کولی نسم، له دې وروسته هیڅ چاته انتظار کولی نسم. الله درته عجب باڼه درکړي دي صاحبي زه د ستا د بڼو شمار کولی نسم. الله درته عجب باڼه درکړي دي صاحبي زه د ستا د بڼو شمار کولی نسم. دشمن زما د کور په دروازه کې راته ناست دی، خو څه وکړم انسان دی پرې گزار کولی نسم. بیا لیکي زه اوس دومره یو چا پسې ځورېږم ملګرو چې د خپل خفګان اظهار کولی نسم. بې ننګې بې غیرتې بې وجدانې او خودبینې نو نور دې په وعدو باندې اعتبار کولی نسم. بې ننګې بې وجدانې بې غیرتې او خودبینې نو نور دې په وعدو باندې اعتبار کولی نسم. ذهنه زه په ښو کارو کې تل کوم تلوار، او ذهنه زه په بدو کې تلوار کولی نسم. ټکور صاحب د خپل حسن په جال کې دې نیولې دي صاحبي، د خپل حسن په جال کې دې نیولې دي صاحبي، زما د سترګو تور در پسې ستړي دي صاحبي. دنیا کې نو نور څه دي خو یو ته یو زه یم، دنیا کې ما دا دوه شیان لیدلي دي صاحبي. دنیا کې نو نور څه دي خو یو ته یو زه یم، دنیا کې ما دا دوه شیان لیدلي دي صاحبي. نن بیا دې له خولې لاس اخیستی بیا دې سترګې سرې دي، نن بیا دې له خولې لاس اخیستی بیا دې سترګې سرې دي، نن بیا دې خدای خبر څه شی څښلي دي صاحبي. نن بیا دې له خولې لاس اخیستی بیا دې سترګې سرې دي، نن بیا دې خدای خبر څه شی څښلي دي صاحبي. خوښۍ مې ټولې ستا په نوم له خدای څخه غوښتي، غمونه مې ټول خپل زړه کې ساتلي دي صاحبي. وروستی بیت دی الله که اجازه وي زه به قبر نه وروځم، ګلونه یې و ما لره راوړي دي صاحبي. یو سړی دی او شپږ ووارې یاره یم، یو ارمان دی او شپږ ووارې وفات دی. سا مې وجې لاس مې بیل نه کړې له لاسه، ضرورت دی او بیخي له حده زیات دی. او زه ښه نه یم یا د ساعت ستنې خرابې، انتظار دی کال جوړ سوی له یو ساعت دی. زهین صاحب یو وروستي غزل به درنه واورو بیا به خپرونه راتړو ځکه د خپرونې وخت به خلاصېدو.
ټکور صاحب دا ژوند تیریږي مرګ د سترګو په پرده کې پټ دی. دا ژوند تیریږي مرګ د سترګو په پرده کې پټ دی. په دې خاطر مې د سینې درد په سینه کې پټ دی. الله باران وکه زموږ په دې بېوزله کهول، زموږ د خېټو رزق ستا په باران کې پټ دی. الله باران وکه زموږ په دې بېوزله کهول، زموږ د خېټو رزق ستا په باران کې پټ دی. د یار غمونه دې هم ژاړم هم خاندم په ځان، د یار غمونه دې هم ژاړم هم خاندم په ځان. د یار د غم خوند مې د یار په بېلتانه کې پټ دی. بیا لیکي خان او غریب لور په 1 ملیون روپو پلوري، عجب رواج په دې کم عقله پښتانه کې پټ دی. خان او غریب لور په 1 ملیون روپو پلوري، عجب رواج په دې کم عقله پښتانه کې پټ دی. د ذهن شیر د ذهن زړه سره تعلق نه لري، د ذهن شیر خو د ذهن په ګریوانه کې پټ دی. ډېر خوندور. ډېره مننه ذهین صاحب. وایي ښه په سور یم د سوره مې باسي، ښه په سور یم د سوره مې وباسي، غم دې منه که د زوره مې وباسي. او پلار ته ووایي همهغه جینۍ غواړم که پرې مږدي د کوره مې وباسي. ذهین صاحب ډېره مننه دا چې د خپرونې وخت ته ګورو وخت پر خلاصېده ده. ډېره مننه چې راغلاست. له تاسو هم مننه. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او لیدونکو دغه شاعرانه بنډار خپرونه چې ما ټکور درته وړاندې کړل، تر بیا چې موږ تر یو بلې داسې خپرونې راځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.